خان صاحب یو صاحب هم نه راوړي چې دا ښه صاحب کوم. وعلیکم السلام. په خیر راسه په خیر راسه چې دې شری خیر خیراتي بیا ته ناس بیا ورته یا کښېنه دا وارې د چای ست نه کوم دا وارې د چای ست نه تاسو باندې بیا توبه مې ده تا ته زه د چای ست په ژوند نه کوم. هغه به نه در باندې زړه کېږي چې په چپلاخه جوړ هغه چې په چپلاخه مې ویلې وې لاس مې درد کوي او ګرده شپه په خوب کې بیرېدم سړی دا د خدای مسکین دی په چپلاخه ووایه. زه خو ازار لرم دغونې ازار لرم چې داسې چار په چاره کې زه اوس مترومه دا زما ازار دا زه نسم مترولی دا به متراش راولي متراش والا سړی یا به چې المتراش چپلاکه په پښو یي. هغه موږ ته رامعلومه شوه چې ازار لري. نو خان صاحب چیرې دی؟ خان صاحب پوښتنه وکړه هغوی پلار راغلی وم. خان صاحب خو نو رالی چې رالی چې رښتیا سي دا وارې بیا بله ناجوړې وه ویل یې نه چې دا بیا کومه ناجوړې وه ولاړې. نو اوس خان صاحب نشته نو زه به درسه چکر سمه سیدي ولاړ به سې نو خو بل وارې خو نو د چای څه خو نو ستا بد راځي اوه چای نه کښې هغه ستا یو فطرت کې راځي درد به درځي چې چای د درته وایم دغه وکه ښه نامي غورمه مې پخ کړې ده د ګندنې غورمه ده دغه به راسره وخورې قرار په ماړه ناست ولاړ سې ګیلاس شلم بیا به هم در باندې وچښمه. ستا خبره به زه درته وکړم ډوډۍ مې هم خوړلې ده او ته په خوله وایه چې خوړلې مې ده اما اصلا په زړه کې خو بیا ته دروغ وایه تا ډوډۍ نه ده خوړلې. یا رښتا درته وایم ډوډۍ مې خوړلې ده. ستا دا رنګ ولې داسې زړېدلی دی ته وږې د ډوډۍ د څه شي دپاره ده ګر سره ډوډۍ وخوره بیا ولاړ شه داسې مه کوه. ته ولې ما جذباتي کوې بیا په دې کې بیا څنګه جذباتي خبره ده ګوره هغه ورځ مې نه درته وویل چې ما څه شي مې درته ولې مې ووایې تال مه راته زورېږي کېږه هغه نو خو کور ودان خان صاحب که چېرې خوا بد ولې خان صاحب ولې چې تا به د ډوډۍ ونه ده خوړلې خو زه به ورته ووایم ما خوړلې وه کور ودان او وزر یې وکړي اباده دا بیا زه خو ابدوم شخصي دا زما خپل شخصي مشکل دی وروره دغه وکړه دا ډوډۍ وخوره بیا ولاړ سه. یا ډوډۍ نه خورم زه دا ډوډۍ وخوره نو داسې مه کوه نو یو وارې دوه وارې لس وارې مې درته وویله چې پردي کس ته ووایم لا ته خو د دې دفتر ته ځې ورځې ډوډۍ وخوره. الله اوس سر خلاص وکړه یا اوس مې ولا زړه در باندې سوځي څه درته ووایي بخښه راته کوه اوس ستا د زړه دپاره واسه ډوډۍ راوړه خورې بل وارې د چای وڅښلې نه دې وڅښلې اوه ډوډۍ هم نشته. ولې نشته ډوډۍ اوس خو وږی هم کړم یو چپلاخې مې ما دیدار کړې نو چې نشته نو بیا دې ولې نارې وایلې چې راسه ډوډۍ وخوره پلانه د بستانه ده ولې دې ویله ورسه ډوډۍ راواخله ډوډۍ خورم دغسې نه ځمه ورسه خو وه اوس ښه پر طبیعت درته وایم نسته ډوډۍ معنا ستا زما دپاره سته د ستاوارو انسانانو دپاره نسته ډوډۍ بس په سمه ډوډۍ راواخله نسته ډوډۍ لاس ټیم خلاص وځه بله د دفتر مخې لکه خان صاحب وویل ول دا نفر راځي دا زما پوړولی دی هغه پیسې کښېږده بیا ولاړ سوی در باندې دی چا وویل وځه بله وځه دغه دې پټو دی ورسه ډوډۍ راواخله سپک چمونه مه کوه ځه شاباش ډوډۍ نسته ورسه ډوډۍ راواخلم په خبره نسته ډوډۍ ځه خلاص چې خلاص د مېلمنو سره دغسې د مېلمنو د هغې عزت دی مېلمانو د هغسې نه ځم او د هغسې چېرې ځم ولاړم کور دې ودان دا شل چکې موږ خوړلي اما په چا مې شی نه دی خوړلی